السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وئ جوړ یاست شپې ورځې ژوند زندګي مو ښه وي او زموږ ټیکنیکل شاید پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو ملګرو تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته ویډیو چمتو کړې ده خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي په نننۍ ویډیو کې موږ بیا یوه ډېره مهمه موضوع ته اشاره کړې ده چې دا ویډیو هم د ګوګل اډسنس سره تړاو لري خو یوه ډېره مهمه ویډیو د ګوګل اډسنس ویډیوګانو څخه لکه چې اکثره ملګرو سره همدا سوالونه هم پیدا وي او په نننۍ ویډیو کې د دوی همدا سوالونه ځواب کیدلی شي موضوع په همدې ډول ده چې مثال که موږ تاسو د یو هیواد په پته ګوګل اډسن اکاونټ جوړ او ویریفای کړو آیا کولی شو له همدې اکاونټ څخه په مختلفو هیوادونو کې خپلې پیسې وباسو نو سره زه خپلې موضوع ته نو هر کله ملګرو چې تاسو که یوټیوب چینل لرئ مثال یا بلګر سایټ لرئ یا ایډموب اکاونټ لرئ تاسو هر کله ګوګل اډسن اکاونټ سره کنیکټ کوئ نو تاسو باید یو داسې ځای انتخاب کړئ د پیسو ایستلو لپاره یا د ګوګل اډسن اکاونټ لپاره چې تاسو کولی شئ چې په هغه ځای کې تاسو په اسانۍ سره خپلې پیسې ایستلی شئ او لاسرسی یې کولی شئ یعنې بې له مشکلې تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې خپلې پیسې ترلاسه کړئ تاسو باید داسې ځای انتخاب نه کړئ چې په هغه تاسو پیسې نشئ ایستلی نو مقصد همدا چې هر کله مثال تاسو ګوګل اډسن اکاونټ په کوم هیواد باندې مثال ویریفای کړئ کوم هیواد ادرس هر څه دقیق ویر کړئ مثال یې پاکستان په پته تاسو ګوګل اډسن اکاونټ له یوټیوب سره کنیکټ کړئ له ایډموب سره یا بلګر سایټ سره یا افغانستان په پته مثال یا دوبۍ په پته یا هر ځای په پته نو تاسو په هماغه ځای کې خپلې پیسې ایستلی شئ بینک ته مثال که تاسو د پاکستان په پته کوم ګوګل اډسن اکاونټ جوړ کړئ له یوټیوب سره یې کنیکټ کړئ تاسو اوسیږئ په افغانستان کې نو تاسو به پیسې په افغانستان کې نه وباسئ مثال نشئ ایستلی تاسو پیسې فقط په پاکستان بینکونو کې ایستلی شئ که مثال ستاسو اکاونټ د افغانستان په پته مثال ګوګل اډسن اکاونټ مې د افغانستان په پته په ادرس ویریفای کړی وي نو تاسو فقط په افغانستان بینکونو کې پیسې ایستلی شئ یعنې د هر ملک په پته چې تاسو ګوګل اډسن اکاونټ له یوټیوب سره یا ایډموب سره یا بلګر سایټ سره مثال کنیکټ کړئ ویریفای کړئ تاسو په هماغه ملک کې پیسې ایستلی شئ نو له ډېرو ملګرو سره همدا سوال مل و د دوی سوال به حتمن په همدې ویډیو کې ځواب شوی وي ځکه چې دا یوه ډېره مهمه ویډیو هم په همدې وه چې دا یوه ډېره مهمه موضوع ده ډېر ملګري معلومات نه کېږي چې مثال د اډسن څخه پیسې په کومو هیوادونو کې مثال که موږ د یوه ځای په پته اډسن اکاونټ جوړ کړو یا په مختلفو هیوادونو کې به موږ پیسې وباسو نو باید تاسو همدې ته ډېر په دقت سره پام وکړئ ځکه چې تاسو باید هغه ځای انتخاب کړئ چې په کوم ځای کې تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې پیسې واخلئ که هر کله تاسو مثال په افغانستان کې اوسیږئ تاسو مثال یو خارج ملک انتخاب کړئ یا یونایټډ سټیټ یا بل تاسو هلته ملګری نه لرئ مثال تاسو یا کوم پیسو ایستلو څوک داسې نه وي چې تاسو ته پیسې راواخلي یا بینک اکاونټ نه لري نو تاسو باید داسې کار هېڅکله نه وکړئ تاسو چې هر کله اډسن اکاونټ جوړوئ تاسو باید یو داسې ځای انتخاب کړئ چې په هغه کې ستاسو ملګری وي مثال دوست مو وي هر تاسو کولی شئ چې خپله په هیواد کې اوسیږئ هغه هیواد انتخاب کړئ چې له اډسن څخه په اسانۍ سره پیسې ووځي ایستل کېږي تاسو باید هغه هیواد انتخاب کړئ او اډسن سره کنیکټ کړئ په هماغه ځای په پته په ادرس نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې هم کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې له دې ویډیو څخه نور ملګري هم برخمن شي هر هغه څوک چې یا یوټیوب چینل لري یا بلاګر سایټ لري یا ایډموب لري چې بیا وروسته له کوم مشکل سره مخ نه شي د اوس لپاره خدای په امان ټولو ملګرو ته چې هر ځای کې یاست